ولا يكون الا ما يريد او هر هغه کار کیږي چې کوم کار الله تعالی اراده وکي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. د الله تعالی معامله د سده چې د کوم کار کولو اراده وکي نو الله تعالی کن فرمایي فیکون بیا هغه کار وشي. په دنیا کې چې الله تعالی کوم یو شی هم پیدا کوي د کوم یو شی پیدا کولو یا د نه کولو اراده کوي نو صرف الله تعالی کن فرمایي او د دې کن په وجه سره هغه ټول کارونه کوي. په ظاهره باندې داسې معلومیږي چې ځینې داسې واقعات دي چې هغه د دې آیات په ظاهره مخالف په نظر راځي. هغه داسې چې یو بچی پیدا کیږي او دی بچی پیدا کولو الله تعالی اراده وکي خدا بچی په هغه وخت نشي پیدا بلکې په 9 میاشتې نه بعد پیدا کیږي. او داسې الله تعالی چې د چا د مرګ اراده وکي نو بیا هغه کس په 80 کال نه بعد او یا کال یا 100 کال نه بعد وفات شي نو په ظاهره دی واقعات او آیات خپل منځ کې تضاد معلومیږي. د جواب هم تاسو په ذهن کې کینوي چې الله تعالی دی وشي کولو اراده وکي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. چې کله الله تعالی دا کن لفظ استعمال کی په دې کې د هغه شی دی وقوع دی واقع کېدلو یو مدت هغه وخت چې کومه ده دا په دې کې مخفي ده. الله تعالی چې کله دی بچی پیدا کولو اراده وکي نو الله تعالی و فرمایي چې کن یعنی په 9 میاشتې نه بعد پیدا شه. او داسې چې کله الله تعالی د چا د مرګ اراده وکي د دې مطلب دا ده چې کن یعنی په 80 او یا څو کله چې هغه ته وخت لیکلوي په دې کال نه بعد وفات شه. نو په دې کې الله تعالی چې یو انسان لپاره یو شی اراده کوي نو په هغه کن کې د الله تعالی د هغه شی د وقوع هغه مدت هغه وخت یې خېدلای ده. حالانکه هغه وخت چې کومه ده هغه وخت مونږ ته په نظر باندې ناراضي. نو داسې چې الله تعالی د یو بچی پیدا کولو اراده وکي نو الله تعالی فرمایي کن یعنی په 9 میاشتو نه بعد پیدا شه فیکون بیا هغه بچی په 9 میاشتو نه بعد پیدا شي. داسې چې د چا د مرګ اراده وکي الله تعالی کن فیکون بیا هغه کس په 80 کال یا په 80 کال نه بعد هغه کس مړ شي. داسې یو مثال زه تاسو مخکې پیش کوم. دا یو اصولي قاعده ذهن نشین کوي استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله دا اصول بیانوي چې مثال دا د صرف سمجاو کولو لپاره تاسو مخکې بیانېږي. وای که زه په کلاس کې یو طالب ته وایم چې ولاړ شه اوبه راوړه نو د دې مطلب دا ده چې اوبه په سبق نه بعد راوړه نه بلکې د دې مطلب دا ده چې بس په دغه وخت کې ورشه اوبه راوړه د کلاس په منځ کې د سبق په دوران کې اوبه راوړه. او که زه یو طالب ته وایم چې ورشه پل فروټ یا داسې نوره میوه راوړه نو د دې دا مطلب ده چې اوس یې راوړه نه بلکې مطلب د دې دا ده چې سبق ختم شي په هغه نه بعد دسترخوان ولګوه چې موږ د پل فروټ وخورو. نو داسې چې کوم د الفاظ دي په دې الفاظو کې هم یو خپل وخت مقرر ده خپل میعاد نیټه مقرره ده او داسې د الله تعالی چې کوم الفاظ دي کن په دې کې هم یو وخت مقرر ده چې یو انسان پیدا کوي بیا هم په هغه کې وخت مقرر ده خو موږ ته په نظر ناراضي چې الله تعالی یو انسان مړ کوي بیا هم په هغه کن کې یو داسې وخت متعین ده چې موږ ته په نظر ناراضي. نو ځکه فرمایي ولا یکون الا ما یرید نو څه چې کېږي هغه د الله تعالی په اراده سره کېږي د الله د ارادې نه بغیر دا هیڅ شی نه کېږي.